څنګه چې ملګرو تاسو په سٹارټ کې ویډیو وکړه که تاسو په لایټ موشن اپلیکیشن کې خپل ویډیو داسې کلر ایچ ډي آر افیکټ اپلای کوئ نو ملګرو په دې ویډیو کې د مکمل طریقه خیم چې داسې افیکټ په تاسو خپل ویډیو ته څنګه اپلای کوئ. ښه ملګرو تاسو پیسې کار کوئ په خپل موبایل کې لایټ موشن اپلیکیشن ته راشئ او کلیک په والئ. دلته بیا لاندې را پلس آیکن دی په دې باندې کلیک والئ. ا دې ځګر تاسو خپل ریشو سلیکټ کړئ. په کوم ریشو کې تاسو ویډیو جوړول غواړئ. موږ ټیک ټاک لپاره جوړوم ته 9.16 سلیکټ کړی دی. ریزولوشن مو 720 کوي، فریم ریټ په 30 کوي، بیک ګراوند په بلیک کوي او لاندې لکه کریټ پروجیکټ اپشن دی په دې نو بیا کلیک والئ. خطا سره ودارنګ انټرفیس راوړي بیا لاندې کړه پلس آیکن دی په دې نو کلیک والئ. دلته په میډیا باندې کلیک والئ. تاسو سره تاسو ګیلری راوړي دي ځګنی تاسو هغه ویډیو راوالئ کوم ویډیو چې تاسو کلر افیکټ اپلای کوئ. دلته ملګرو موږ سره دا یو ویډیو د 1000 په دې ما کلیک واغستو. دا موږ سره دلته سکرین ته رااله ملګرو ټیک شو. خو بیا به داسې کار وکړئ ملګرو یو پیر ولګ تاسو پر ویډیو باندې دلته کلیک والئ. دلته به دا پلس آیکن کلیک کړئ. د دې بدلته تاسو یو ډوپلیکیټ والئ. ډوپلیکیټ لیر به کلیک کړئ. د دې به تاسو سره ملګرو یو ډوپلیکیټ راشي ټیک شو. بیا به ډوپلیکیټ لیر باندې کلیک والئ. دلته په دې افیکټ باندې کلیک والئ. دلته په اډ افیکټ باندې کلیک والئ. دلته بیا بر تاسو سره سرچ اپشن ښکاري به دې باندې کلیک والئ. او دلته تاسو به سرچ کې تاسو ولیکئ چینل ریمپ ار جی بی. چینل ریمپ ار جی بی په نوم باندې یو افیکټ تاسو ځان سره غراوال. تاسو ودارنګ ولیکئ سی ایچ ای. په تاسو صرف تاسو دونه ولیکئ دا افیکټ چې کوم تاسو ټول په اول نمبر باندې نواوړي دا چینل ریمپ ار جی بی کلیک په والئ. سټینډرډ سیټینګ به کلیک کړئ. تاسو سره ودارنګ انټرفیس راوړي ټیک شو. دلته دریم نمبر لاین چې کوم دی د بی والا په دې کې تاسو چې کوم د جی سلیکټ کړئ ټیک شو. هغه نه پس په چې کوم دی بیا یو پیر بیک راشي. بیا دلته په افیکټ باندې کلیک والئ. دلته پر اډ افیکټ باندې کلیک والئ. بیا دلته بر به سرچ باندې کلیک والئ. دلته یو بل افیکټ دی سچویشن اینڈ ویبرنس په نوم باندې تاسو ولیکئ اس ای ټی. صرف اس ای ټی به ملګرو تاسو ولیکئ دا افیکټ په چې کوم تاسو ټول په اول نمبر باندې راوړي کلیک په والئ. لاندې به سټینډرډ سیټینګ کلیک کړئ. دا افیکټ په دلته تاسو سره لاندې اډ شي کلیک په والئ. د دې د سچویشن چې کوم دی ملګرو دا تاسو ورسوي. دا تاسو ورسوي پلس 30 ته. پلس 30 ته ملګرو تاسو د داسې ورسوي. پلس کې تاسو وړئ دارنګې پلس 30 ته چې کوم دی تاسو دارنګې ویسئ ټیک شو. یا کله سیوا شي یا کم شي هیڅ مسله نه کوي. هغې نه بس په چې کوم دی بیا یې کار وکړئ یو پیر به بیک راشئ. چې بیک راشي بیا دلته په افیکټ باندې کلیک والئ. دلته به چې کوم دی تاسو لاندې د 3 لاین کلیک کوئ. بیا د 3 لاین به کلیک کړئ. دلته به کاپي افیکټ باندې کلیک والئ او بیا به یو پیر بیک راشئ. بیا هم بیک راشئ. چې بیک راغلی بیا د اولنی کم لیر چې تاسو راغستی اولنی ویډیو په دې به کلیک والئ. دلته ملګرو تاسو چې کوم دی په افیکټ باندې کلیک والئ. دلته لاندې بیا 3 لاین کلیک کړئ او هغه افیکټ چې کوم تاسو دلته پیسټ کړئ. کوم چې تاسو کاپي کړل د پیسټ افیکټ په دې کلیک والئ. دلته تاسو چې کوم په اولنی ویډیو کې چې کوم دی اډ شي ټیک شو. هغه نه بس چې کوم دی ملګرو به یې کار وکړئ یو پیر بیک راشئ. بیا هم بیک راشئ. بیا دلته په اولنی ویډیو باندې کلیک والئ. دلته بیا لاندې افیکټ اپشن دی په دې باندې کلیک والئ. دلته په دې اډ افیکټ باندې کلیک والئ. دلته بیا بر په سرچ باندې به کلیک والئ. ملګرو دلته یو بل افیکټ تاسو ځان سره غراوالئ. ګیشن بلر په نوم باندې تاسو ولیکئ چې جی ای یو. تاسو صرف جی ای یو ولیکئ دا افیکټ چې کوم تاسو ټول په اول نمبر باندې نواوړي کلیک په والئ. لاندې به تاسو سټینډرډ سیټینګ کلیک کړئ. دا افیکټ دلته تاسو سره لاندې اډ شي کلیک په والئ. د دې د سټرینګ چې کوم دی ملګرو دا تاسو ورسوئ 0 پلس 0.400 ته. تاسو به دارنګې ورسوئ 0.400 ته. دارنګې ټیک شو. دارنګې به تاسو ورسوئ. هغې نه پس چې کوم دی یو پیر بیک راشئ. بیا دلته به افیکټ باندې کلیک والئ. اډ افیکټ باندې به کلیک والئ. بیا دلته بر به سرچ باندې کلیک والئ. دلته یو بل افیکټ دی ملګرو اخرنی افیکټ دا هم تاسو ځان سره راوالئ. تاسو دلته ولیکئ چې ایکسپوجر ګاما په نوم باندې تاسو ولیکئ ای ایکس. تاسو به ای ایکس ولیکئ دا افیکټ چې کوم تاسو ټول په اول نمبر باندې نواوړي کلیک په والئ. لاندې به سټینډرډ سیټینګ کلیک کړئ. د افیکټ ملګرو دلته تاسو سره لاندې اډ شي کلیک په والئ. دې ایکسپوجر چې کوم دی ملګرو تاسو ورسوئ ماینس 0.50 تاسو دا ورسوئ. دارنګې ماینس 0.50. چې څنګه رسوم ملګرو هغسې تاسو هم کوئ چې تاسو د ویډیو بیا صحیح راشي. خو بیا بل کار وکړئ د ګاما په تاسو په ځګ باندې پرېږدئ. اپ سیټ باندې به کلیک والئ. دا تاسو ورسوئ ماینس 0.10 ته. دارنګې به تاسو ورسوئ ماینس 0.10 ته ټیک شو. دارنګې به ورسوئ. هغې نه پس چې کوم دی ملګرو بیک راشئ. بیا دا یو اپشن دی بلنډینګ اینډ اوپیسټي په دې به کلیک والئ. دلته به تاسو کلیک والئ. لاندې به داسې لږ راشي. دلته تاسو کلیک والئ په ډیفرنس باندې. په ډیفرنس هم چې کله کلیک والئ بیا سبټریکټ په کلیک کړئ ټیک شو. سبټریکټ چې کله کلیک کوئ بس چې کوم دی بیا بیک راشئ. بیا هم بیک راشئ. بیا دلته به پلس آیکن باندې کلیک والئ. دې ځای تاسو ملګرو دا یو شیپ ځان سره راوالئ. شیپ هم راواغستو.
کلیک هم په واسو ټیک شو را شیپ په کوم تاسو دیزګین تاسو را زوم کړئ دیزګین به دارنګ ونیسئ تاسو فل سکرین به کوي دارنګي هغه نه بس په کوم د کلر اینڈ پیل باندې کلیک والي دي تاسو وایټ کلر ورکړئ وایټ ټیک شو وایټ کلر هم ورکړئ بس په یو پیر به بیک راشي ټیک شو دلته بلندینګ اینڈ اوپیسټی باندې کلیک والي دلته تاسو کوم د کنټرست په تاسو کلیک کوي بیا دلته کوم تاسو اورلې کلیک کوي دا وګورئ ملګرو زنګ دا ویډیو چې کوم دی پیل حل دارنګ رااله ټیک شو اغه په سبي سکارو کې دا پټ چې کوم دا تاسو معمولی شان د کې راکمه کوي دا اوپیسټی چې دی کومه دا کنه دا تاسو داسې معمولی شان د کې راکم کوي سون چې تاسو ویډیو سره برابر راځي اقا سی تاسو خپل حساب سره برابر کوي ملګرو زنګ دا ویډیو چې کوم دا سیټیک راځي ټیک شو اغه په سبي سکارو کې بیک پرا شي خجی بیک را ملګرو د ډیوریشن چې کم دی تاسو کم شیپ راغست تاسو بالکل د خپل ویډیو سره د حساب سره داسې برابر کوي سره دغه به کوي ټیک شو داسې به چې کم دی نو خپل ویډیو سره بالکل برابر کوي ټیک شو د افیکټ چې تاسو کم راغستې دي ملګرو زنګ دا ویډیو چې کم دی تیار شو ګورئ تاسو دا ویډیو پلی کوم ګورئ زنګ دا ویډیو چې کم دی تیار شو ګورئ وتا دا وګورئ ملګرو زنګ دا ویډیو چې کوم دا رنګ د افیکټ شو ته کوم نه اپلای شو بیا که تاسو دا ویډیو سیو کول غواړئ ملګرو سي کار وکړئ بل ته به ګډ تاسو دا اپشن ښکاري دنه کلیک والئ او دلته ولاندې چې کوم نه ایکسپورټ تاسو دا کلیک کړئ ایکسپورټ دې کلیک والئ تاسو سره چې کوم تاسو دا ویډیو په ګیلری کې سیو شي ملګرو دغه طریقه وکړئ ویډیو خو خوشي ویډیو سره لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ په خوا کې سره بیل په ایکن باندې کلیک والئ چې څنګه روانه ویډیو د ټولو مخکې تاسو ته درورسي